مراسمی که به مناسبت افتتاح ساخت دستگاه تولیدی 40 میگاوات برق خورشیدی و 126 میگاولت امپیر سب استیشن محمد آقای لوگر در مرکز این ولایت برگزار گردیده بود، در آن مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر اقتصاد والی لوگر، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا، معینان وزارتخانه‌های امور داخله، صنعت و تجارت و اداره ملی احصایه، شاروال کابل، رؤسای ادارات، مسئولین شرکت‌های اماراتی و خصوصی، علمای دین، بزرگان قومی، جوانان و مجاهدین اشتراک ورزیده بودند. در ابتدا قاری صلاح الدین ایوبی والی لوگر در مورد پروژه یاد شده معلومات داد و وعده نمود که در کنار تطبیق این پروژه در راستای تطبیق پروژه‌های دیگر نیز تلاش می‌نماید. در این روز مبارک و تاریخی شاهد گشایش یکی از پروژه‌های بزرگ ملی در بخش انرژی و زیربنایی هستیم. پروژه‌ای که نه تنها یک قدم در راستای خودکفایی انرژی کشور است، بلکه گام استوار به سوی رشد اقتصادی و اشغالزایی و توسعه پایدار ولایت لوگر است. کار ساخت پروژه تولیدی 40 مگاوات برق از انرژی پاک خورشیدی به میزبانی افغانستان برشنا شرکت آغاز می شود. این پروژه با سرمایه‌گذاری مجموعاً حدود 36 میلیون دلار یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی در بخش برق در سطح ملی به شمار می رود. از سوی دیگر دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی برشنا شرکت افغانستان گفت که این پروژه بیش از 36 میلیون دلار امریکایی هزینه برمی‌دارد و در مدت 2 سال تکمیل می‌گردد. وی افزود که در سال جاری به ارزش 1 میلیارد دلار پروژه‌های برق را دیزاین و در 50 ولسوالی افغانستان تطبیق نمودند. موږ په تېرو 11 میاشتو کې صرف د برېښنا شرکت په برخه کې د 9 میلیارده افغانیو په ارزښت باندې پروژې ډیزاین کړي چې دا تقریبا 1 میلیارد ډالر کېږي. دغه پروژې اکثریت افتتاح شوي، بعضې د قرارداد مرحله کې دي، بعضې د مذاکراتو په مرحله کې دي او دلته انشاءالله رحم افتتاح شي. د اسلامي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه برېښنا جوړېږي. الحمدلله په دې برخه کې 455 میګاواټه طرحې عمله زموږ سره پرتې دي چې یوه طرحه یې نهایي شوې او په 2 نورو باندې 3 نورو کار روان دی. در این حال مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارات اسلامی گفت که مسئولان امارات اسلامی در عرصه خودکفایی برق افغانستان تلاش دارند و این پروژه را از جمله پروژه‌های بزرگ ملی در بخش تولید و توسعه برق خواند. در ولایت کې د نن ورځې د نوي کېدونکې انرژي د 30 میگاواټه پروژې پیل د دغه ولایت او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه فرصت دی. د دغو پروژې په بشپړېدو سره به په لوګر ولایت کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو کچې راکمه شي، صنعتي فعالیتونه به زیات شي او ګڼو هیوادوالو ته به کاري فرصتونه ایجاد شي. سربیره پر دې د دې پروژو په تطبیق سره د لوګر ولایت اقتصادي فعالیتونه زیات شي او د محمد اغې صنعتي پارک د برېښنا ستونزه به هم ورسره حل شي. دغه راز له قراردادي شرکت څخه غوښتنه کوم چې د پروژو په تطبیق کې کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د پروژو کارونه په ټاکلي وخت پای ته ورسوي. پر کورنیو او بهرنیو پانګوالو یو ځل بیا غږ کوم چې افغانستان کې د پانګونې له شته فرصتونو څخه استفاده وکړي. همچنان قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد و مولوی احمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت ضمن تبریکی این پروژه را یک گام مهم در عرصه پیشرفت و خودکفایی برق یاد نمودند و برق را در چرخش اقتصادی مهم عنوان کردند و افزودند که بیشترین برق کشور وارداتی می باشد. برق یک انرژی است که چرخ اقتصاد به گردش می‌آورد. اگر ما برق نداشته باشیم دیگر نه سرمایه گذاری میکنه و نه تولیداتی داریم و نه امیدواری به طرف ترقی و تعالی داریم. افغانستان از لحاظ منابع تولیدی برق خیلی غنی هست. ما انرژی آب داریم،
خیلی ظرفیت بالا در تولید برق داره. ما انرژی آفتاب داریم، این هم خیلی ظرفیت بالا در تولید برق داره. انرژی باد داریم، انرژی زغال سنگ داریم، انرژی گاز داریم. د لوګر ولایت صنعتي پارک چې تر اوسه پورې په تېرو دریو میاشتو کې تر 15 پورې فابریکو ځمکه ورکول شوې چې په هغو کې په ډېره غټه کچه چې یوه فابریکه تقریبا تر 15 ځمکه یوې فابریکې ته ورکول شوې او په ډېره غټه کچه باندې دلته انشاءالله سرمایه‌ګذاري وشي. اوس عملاً د دغه فابریکو کارونه او چارې شروع دي، ځکه دلته سپارل شوي دي عملاً په اعمال باندې شروع کړي. په یوازینۍ ستونزه چې هر وخت دوی موږ ته راځي او دا غوښتنه کوي چې د برق موضوع به کله حل کېږي، یو کال کې به حل شي، نو د جناب قدرمن په لومړي قدم کې مولوي صاحب احمدجان بلال او بیا د ډاکټر صاحب عبدالباري عمر نه د ټول صنعت د برخې د صنعتکارانو او د افغانستان د هغه قشر چې د افغانستان د تولیدي او صنعتي کېدلو په برخه کې منډې وهي او ستړیاوې کوي، د دوی نظر د ټولو په نمایندګي باندې مننه کوم. در همین حال رؤسای عمومی اداره امور سرمیاشت و شرکت‌های اماراتی و خصوصی گفتند که پس از حاکم شدن دوباره امارت اسلامی مسئولان در عرصه بازسازی و نوسازی و تطبیق پروژه‌های زیربنایی در کشور تلاش دارند. هلته لکه څنګه د بدو زیرو تسلسل و، اوس د څو کلونو را په دې خوا د ښو زیرو د ښو پیامونو تسلسل و. داسې ورځ نشته چې موږ په هغه کې یو دوه بلکې څو زیري ونه لرو د څو پروژو او خصوص د زیربنایي پروژو د افتتاح پیامونه موږ ته ترغاړې کېږي. په برخه کې چې نن یو حساسه موضوع ده، په نړۍ کې حساسه موضوع د اوبو ده. الحمدلله موږ تاسې ګورو چې جای په جای په بندونو باندې کارونه روان دي. د شاه عروس بند، د شاه توت بند، د پاشدان بند، د سلما بند، د بخش آباد بند، په مختلفو ساحو د افغانستان یو موازي آبادي الحمدلله روانه ده. اوبو کې چې څو میاشتې تېرې شوي دي د مالي کال جریان لري، د برېښنا شرکت په چوکاټ کې انشاءالله العزیز مخکې اشاره ورته وشوه تر 1000 میګاواټ زیات د داخلي تولید پروژې دي چې په هغو کې تر اوسه پورې تقریبا 900 میګاواټه تولیدي پروژو افتتاح شوې ده او عملاً کارونه جریان لري. قابل ذکر است که در اخیر مراسم سنگ تهداب ساخت دستگاه تولیدی 40 میگاوات برق خورشیدی و 126 میگاولت امپیر ساب استیشن محمد آقای لوگر از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و شماری از سران امارت اسلامی در ولسوالی محمد آقای این ولایت گذاشته شد که با تکمیل این پروژه 40,000 فامیل از نور برق مستفید می شوند.